اخرنه ادب مواورا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ورونو چې کله د جمعې اذان وشو خطبه سٹارټ شه پدې کې د سلام نه بغیر نور اجازه سره چې جمعه ترازی سلام بکې او دو رکعات چې هغه د تحیت المسجد وې دا دو رکعات بکې او بیا بکې نه پدې کې دا څلور سنت کول او شپږ سنت کول دا طریقه خلاف سنت ده یو خبره یاد کړه چې خطبه شروع او بیا څلور رکعات نه کې بلکې بیا به دو رکعات کې او دا دبم یاد کا چې د سلام نه علاوه د سړی خواته کې نه او سړی سره ستړي مشي کول خواته کې نه اصل دغه څه بغوکی خبره کول ځان څه دا واړه ماشومان بغي کې راوصل او دا لوبول د دوی سره په موبایل باندې غپ لګول ساده جمعې مون نکېږي لغوتا یو قول دا چې جمعه دی لغو شو باطل شو بل قوله جمعه دی وشو خدای اجر نه محروم شو ابو هريره وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا قلت لصاحب يوم الجمعه انصت تا گاونډي ته وجه چپ شالکا والامام يخطب او امام خطبه کوله فقد لغوت بفيدي کار دی وک بل روایت کوي فقد لغوت والغيت يعني الامام يخطب دا د لغو کار وک د لغو معنی دا چې د جمعې ثواب دی پسین لاړ زکه چې ته د خطیب شروع د خطبه کې او ته لګي خبرې کې د خپل بچی سره ته لګي واړه راوړي د جمعه ته دی واړه راوستي واړه منه په جمعات کې یا د خواطن دیوال دغه خبرې کړي بعض جمعاتونو کې خلک د جمعې بروز باندې بار ځان د مار گیم کوي او دنه د جمعې خطبه شروع خلک ټکل کوي بار وړونو کې خلک ټکل کوي او د جمعې خطبه شروع عجیب نه ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلکو جمعه نه کیږي یو عجيبه حدیث ما وصولي ده عبد الله بن مسعود رانه وته نبی رسول دا آیات دوسو براءه من الله ورسوله او په دې آیات باندې خطبه کوله عبد الله بن مسعود چراو نو وته ابي بن كعب خاطه کیناس وته فرمایي څه وي پیغمبر دا څه مطلب دا څه خبره بیان کړه ابي بن كعب له جواب ورنکو دا رنگ سمسور شو عبد الله بن مسعود بیا وته ویل څه خبره وکړه او څه مطلب زمانه مخکې څه خبره بیان کړه ابي بن كعب سو چې کله منځ وشو نو عبد الله بن مسعود نبی سلام ته فرمایل چې تا خطبه کوله ما د وبینه د مسلې ته پوښتنه کوم بالکل خاموش او مال جواب را نک شاید چې دا ابي بن كعب ما باندې خپي غصي ابي بن كعب فرمایل یا رسول الله د خطبه ټیم او د زمانه د مسلې ته پوښ کاو او وکراته چې پیغمبر سوې په دې مطلب نه پوي کزو ته غلې ومه نبی صدق ابي صدق ابي صدق ابي ابي بن كعب رښتیا ویلي د خطبه په دوران کې خبرې کول فتوی ور کول موبایل اټین کول چاته میسجونه کول د مار گیم کول واړه راوستل د جمعې بروز باندې او دغه سلوبي کول دیوالون ته ډډي والو ملګری یو بل سره غلي خبرې کول یو بل ته اشاره کول دا ټول ناروا دي بدی د جمعې د خطبه ثواب ثاني کیږي په ځان پوي کا دیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نهى عن الحب وبخاری سے دا باب راوړل د صحیح بخاری کې د جمعه کې دا احتبال د الله رسول منع کړ د احتبال ته ویل کېږي دوه لاسونه زنګران تاړه مول او د سکه ناستل دین د الله نبی منع کړي وازه کې دی باندې سړي باندې خوب غالب کېږي د جمعې په ورځ باندې تکیاګانې لګول دین منع کړو خلک به اول سبت راځي او لګ ملګری په حلقه کې بکینی او ډیر ملګری په سپونو کې بکینی او غرمو ته تودیدل بار غرمو ته دنه جمعه تشپروت یو بار خلکو غرمو ته ډړې لګولي غرمو ته ناشتي لس منټه او شل منټه ته دا یخني نشي برداشت کوله الله دې موږ د قیامت د یخني او د ګرمۍ دوه نه وساتي مسلمانانو ورو الته بیا برداشت ګران دي چې دلته سړی ول شل منټه یخني نشي برداشت کوله بهر په دکانونو کې بګینټو خلک دی یخنۍ کې ناشتي لیکن دلته جمعات کې خامخه غرمو ته بمنډه وای جمع دی لاړه شو سب دې منقطع شو خطبه غرمو ته ودرېږي دا طریقه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نو دی وجه زمارونو اخیره کې دا خبر واوري جمعه منزله وختي راتل کدا غواړي چې دا او خمر ثواب الله موږ لرا کې منزله وختي راتل کدا غواړي چې موږ الله د غوا د حلالي او د ذبیحي او د قرباني عمر ثواب راکې جمعه منزله وختي او کدا غواړي چې زمونږ نوم دی ولي کړي چې زمارو جمعه منزله وختي چې کله خطیب نه راوته پکاره چې زمونږ جمعه دکی اسیم سره د جمعې منځ کوي چې پورا ثواب ولې نه غړي سره نیمګړی ثواب غټي هر جمعه کې سره په دې ټیم کې ورځي چې صرف دا خبر استا بارک ولي کله چې چاره د دې سړی د جمعې منځ صرف وشو هر جمعه کې دې لیکل کېږي او دا شرط هم نه لیکل کېږي چې دې سړی د چرګوړو مر خیرات وکړي
دیونه مسلمانان ورونو د نیکی لالچیان ځان جوړول پکاري دي ځکه دیاړي میلاويږي یو ځکه تا ته 100 روپۍ میلاويږي بل ځکه تا ته 100 روپۍ میلاويږي خلک نیمه شپې پاسې د 100 روپو د دیاړي پسې هغه څوک په 100 روپو باندې روزانه راځي د خلک د پاګلانو په هسپتال کې داخلي چې دا روزانه 100 روپۍ ګټي او در په خوا کې 100 روپۍ دیاړي میلاويږي لاره بالکل سم ده شرطونه بګې نشته او دا د 100 روپو دیاړي په دی او 100 روپۍ د لیوانه دماغي علاج ولا وکي روزانه په دې اکتفا کول په دې راضي کېدل چې سب زما جمعه او شقدر دا ټیک ده او هغه ټیم کې جمعه تعزیری کول چې امام کله په مانزه ودرېږي یا امام کله په دویمه خطبه باندې ودرېږي سړی کور نه منډاو کې ستبه کې شریک شي د خطبه احمد باندې ځان پوي کړي حدیث ته معلومي یستمعون ذکر ملائکه خطبه او هغه ملائک چې هغه معصوم مخلوق دي د ګناهونو نه پاک داغه د پاره ډایرک جنت الله نه راضي مخلوق الله ته راضي مخلوق یستمعون ذکر چې خطبه شروع شي ملائک ستا انټری نه کوي ستا لیکل میکل بالکل پرې دي خپل کار کوا هغه مو خطبه او رونو دری ادب له حسد البکار د جمعې پر ورځ باندې فضول خبرې کول د 2 رکعاتو نه زیات منځونه کول جمعې پر ورځ باندې ملګرو سره غپ شپ لګول موبایل را ایستل دغه سره غپ لګول د خواته ملګری سره تعارف کول ملګری سره استړی مش کول دا ټول خبرې د جمعې پر ورځ ناروا دي منځل وروسته بیا دا ټیم ساز خپل له بیا څو غپ لګي او څو خبرې کوي